خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د قبرونو زیارت چې دی دا هم په درې قسمه دی. یو خو دا شرعي طریقه چې انسان ادري ته په دې مقصد او په دې غرض باندې ځي چې د مړو دپاره دعا وغواړي د الله نه او ځان ته چې دی اخرت او مرګ رایاد کړي. او دا چې دی سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر کړی دی. حدیث کې راځي ما تاسو چې دی مخکې منع کړي وي د قبرونو د زیارت نه، خو اوس د قبرونو زیارت کوئ ځکه دې کې درې فایدې دي. یوه فایده پکې دا ده چې انسان ته اخرت را یادوي، مرګ ورته را یادوي. دویم دې سره د انسان زړه نرمیږي. دریم دې سره چې دی د سترګو نه اوښکې ځي. انسان ته چې مرګ را یاد شي او قبرونه ویني، مړي ویني، نو انسان خپل زړه نرم شي چې یاره زما هم دې تر یو ورځ نه یو ورځ راتګ دی او دلته به راځم او ما څه به سوال جواب کېږي زما د ژوند. او چې کوم سترګو نه اوښکې لاړ شي د الله د یرې د وجې نه، نو حدیث کې راځي هغه سترګې اور چې دی نه سېځي. نو د قبرونو زیارت چې دی په دې مقصد باندې کول دا یو شرعي طریقه ده او سنت طریقه ده. بدعي طریقه چې دی محترم او هغه دا ده چې انسان ادیرو ته ځي او هلته د الله سبحانه وتعالی عبادت کوي. دا مونځ چې دی دا د مړو دپاره نه کوي. یو دا ده چې انسان مړي ته سجده کوي، نه، خو دا په دې نظر دی او د ده دا ګمان او دا عقیده ده چې یاره دلته مونځ افضل دی، په پلانکي مزار کې مونځ افضل دی او په پلانکي کې چې دی هغه افضل دی. نو دا بدعي طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې په هدیرو کې مونځونه مه کوئ او په هغه مسجد کې مونځ مه کوئ چې کوم کې قبر وي. عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو او دا یې دغه مرګ بیماري وه، نو دا یې وفرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت دی وي د الله په یهود او نصاراو باندې هغوی څه کړي د کمې وجې نه د لعنت وي د الله په دې خلکو باندې؟ ځکه چې هغوی د خپلو انبیاو او رسولانو پیغمبرانو قبرونه چې جوړ کړي وو، عبادت خانې دې جوړې کړي وو، مسجدونه دې جوړ کړي وو، هلته به د الله عبادت کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه کوله داسې نه چې زما امت هم دا کار وکړي چې د قبرونو نه مساجد او عبادت خانې جوړې کړي هلته عبادتونه کوي. درېیمه طریقه چې دا هغه شرکي هغه دا ده چې انسان ادیرې ته په دې مقصد او غرض باندې ځي چې هلته د قبرونو تعظیم کوي او د هغې نه دعا غواړي، د هغې نه شی غواړي، دعا غواړي. او دا په دې نظر دی چې یاره دا مړی ما له فایده او ضرر راکولی شي، ځکه دا هلته ځي او د هغې نه دعا غواړي، خپل حاجتونه ورته پیش کوي، خپل مصیبتونه ورته پیش کوي، د دنیا او د آخرت خیرونه د دغه قبرونو نه غواړي. او یا چې دی د هغې دپاره نظر مني او یا چې دی نور عبادات چې دغه انسان په ادیره کې کوي د قبرونو د عظمت د وجې نه، د لویوالي د وجې نه، نو دا به په شرک کې راځي. دا په څه کې راځي؟ د شرک په زمرې کې راځي. ځکه د عبادت لائق چې دی هغه څوک دی؟ یو الله سبحانه وتعالی. نو چې تا بل څوک شریک د الله سره، نو ته په لوی شرک کې واقع شو. او دا هغه ګناه ده چې الله یې کله هم انسان ته نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. او ما سوا د دینه چې نور کوم ګناهونه دي الله وایي زه چاله وغواړم هغې ته بخښنه کوم. خو مشرک انسان ته الله وایي زه هېڅکله هم بخښنه نه کوم کله چې د انسان د خپل شرک نه توبه ونه باسي د مرګ نه مخکې او د خپل شرک چې دی هغه پرې نه دي.